بسم الله الرحمن الرحیم. درنو وطنوالو، ګرانو خویندو ورونو، له بده مرغه موږ د کرونا په نامه له یوې داسې وبا سره مخ یو چې ټولې نړۍ حتی پرمختللو هیوادونو ته یو جدي ګواښ دی او د نړۍ دولتونه یې له هغې سره په مبارزه کې له لویو چلنجونو سره مخ کړي دي. د افغانستان حکومت مشرتابه دغه وبا له اولې ورځې جدي ګڼلې وه او د دې وبا د پرمختګ منحني سیر او تکامل ته متوجه وو. موږ په افغانستان کې حتی د کرونا د لومړي مثبتې پیښې له ثبت مخکې دا وبا جدي ګڼلې وه او په هره مرحله کې مو مخکې له مخکې لازم پلانونه درلودل او عملي اقدامات مو کړي دي. له دغې منحني څخه مې هدف دا دی چې په اول پړاو کې ولس په دې قانع شي چې د وبا خپرېدل جدي او حقیقي دي. همدارنګه مو هڅه دا وه چې د هېواد مختلفو ولایاتو، ښارونو او ولسوالیو ته د کرونا ناروغۍ پراختیا تعقیب او پیشبیني کړو. د اوس لپاره همداسې یوه مرحلې کې قرار لرو. زموږ له نظره د دغه منحني د جهت راتلونکي پړاوونه به دا وي چې د ناروغۍ د خپرېدو اعظمي او نهایي ټکی چې د فلاکت نقطه ورته ویل کېږي ارزیابي او پیشبیني کړو او لازم چمتووالی ورته ولرو. د فلاکت یا نهایي نقطې وروسته د پیښو د کموالي مرحله ده او په دغه مرحله کې به هڅه کوو له وبا څخه را پیدا شوي زیانونه جبران کړو. اړمنو خلکو ته دوامداره مرستې ورسوو او په پای کې په مختلفو برخو کې د بیا احیا کارونه ترسره کړو. هموطنان عزیز، خواهران و برادران، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان به هموطنان شریف خود اطمینان می‌دهم که در این شرایط سخت رهبری حکومت همه روزه با تمام سکتورها تماس‌های دوامدار دارد. تا این تماس‌ها نه تنها این که رهبری حکومت به خاطر وقایه از وبای کرونا هدایات لازم می‌دهد، بلکه در پهلوی هدایات تمام ضروریات را برایشان اتصال می‌دارد و امکانات را فراهم می‌نماید تا این ویروس را کنترل نموده و علیه آن به گونه درست مبارزه صورت گیرد. ما سر از فردا با جامعه جهانی، خصوصاً با سازمان‌های کمک کننده بین‌المللی بحث را آغاز می‌نماییم که چگونه می‌توانیم تعهدات قبلی مالی این نهادها و کشورها را در مسیر مبارزه علیه کرونا تعدیل کنیم. در این مورد در جلسات مختلف رهبری دولت بحث صورت گرفته و یک طرح منطقی را آماده نموده‌ایم که انشالله تعالی فردا در جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بالای این طرح بحث صورت خواهد گرفت و بعداً تصویب می شود. مخاطبین سخنان امروزی من تمام کارمندان صحی نهادهای دولتی و غیر دولتی، اعم از دکتران، پرستاران، پرسنل صحی، تمام شفاخانه ها و کلینیک ها، فارماسیست ها، آشپزان و خدمه شفاخانه ها می باشد. شما در جنگ علیه دشمن نامری کرونا در خط مقدم قرار دارید و همه‌تان سربازان، جانبازان و قهرمانان این جنگ هستید. من و تمام ملت افغانستان بالای شما افتخار میکنیم. از تک تک شما تشکر. از خانواده های محترمتان تشکر که شما را به این جنگ فرستادند و به همه شما صحت و پیروزی میخواهم. برای مسئولیت و امتیازات هرچه بیشتر پرسنل طبی و همکارانشان در جلسات فوق‌العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرز العمل‌ها و لوایح به تصویب رسیده که طبق آن ادارات و وزارتخانه‌های مربوطه برایشان به طور عاجل رسیدگی میکنه. درانو وطنوالو، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اقتصاد عالی شورا د پریکړې په اساس و په ټول هیواد کې د تجدید مراکز جوړیږي
چې په کرونا ناروغۍ اخته او مشکوک کسان به د روغتیایي پرسنل د لارښوونې په اساس هلته ساتل کیږي. تجرید او قرنطین اوس یو نړیوالی نورم دی. د روغتیا نړیوالې سازمان او د عامې روغتیا وزارت د متخصصینو لارښوونې دا دي چې که غواړو د یوې لویې غمیزې مخنیوی وکړو باید کورونو کې پاتې شو. له هر رنګ تجمعاتو او بېځایه تګ راتګ څخه ډډه وکړو. له ټولو وطنوالو هیله لرم چې د روغتیا وزارت خبرتیاوې جدا رعایت کړي. د تجرید او په ښارونو کې د ګرځېدو بندیز له کبله زموږ ډېر شمېر هیوادوال بیکاره شوي دي چې دوی ته د رسیدګي لپاره د مرکز په سطح د ملي انکشاف شرکت لخوا د کارموندنې پروسه تیره اونۍ پیل شوې ده. د کارونو د ایجاد دا لړۍ به په مرکز او ولایتونو کې په تدریجي توګه زیاتیږي. د دغه کارونو روغتیایي شرایط به داسې وي چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره به په کاري ساحه کې ټول تدابیر نیول شوي وي. درنو هیوادوالو، خوشبختانه موږ افغانان یو بل سره د مرستې او لاسنیوي بډایه فرهنګ لرو. لکه څنګه چې مو پخوا په سختو شرایطو کې یو بل ته لاس ورکړی دی، موږ ټول په کور کلي او کوڅه کې پوهیږو چې څوک او کومه کورنۍ مرستې ته اړتیا لري او تل مو له ناداره ګاونډي سره له سخاوته کار اخیستی. هیله ده چې په دغه سختو شرایطو کې اړمنو کورنیو سره یوه مړۍ ډوډۍ مرسته وکړئ. خوشحاله یم چې په ځینو ځایونو کې د مرستو نوښتونه پیل شوي، لکه په هرات ولایت کې د ولس لخوا د غذایي بانک ایجاد شوی او د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې ولسونه تړه کړې ده چې د حکومت له مداخلې پرته به هم دوی خپلې سیمې کې ناداره کورنیو سره خپله ډوډۍ نیمایي کوي. هیله لرم چې دغه ابتکار د هیواد ټولو ولایتونو او ولسوالیو ته وغځېږي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو د خوندیتوب لپاره امنیت شورا ته ځانګړې سپارښتنه شوې ده چې د وسلهوالو ځواکونو په ټولو صفوفو کې د کرونا د مخنیوي په منظور لازم اقدامات وکړي، چې له دوی څخه مننه کوم چې په وخت یې مخکې له مخکې اقدامات کړي دي. د ملګرو ملتو سازمان سرمنشي او په خاص ډول په سیمه کې ځینو هیوادونو په جنګ کې په ټولو ښکېلو خواو غږ کړی دی چې د کرونا څخه زیانمنو خلکو ته د بشري مرستو د رسېدو لپاره اوربند وکړي. زه په طالبانو غږ کوم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سیمې هیوادونو د افغانستان د خلکو او دولت دغه برحقه غږ ته مثبت ځواب ووایي او جنگ بس او اوربند وکړي. زنده باد افغانستان، یشسن افغانستان، تل دی وی افغانستان.